بطول غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا کتر یو زیات خدایان وای نو په دې کائنات کې به ګډوډۍ وای په خپل منځ کې به سره جنگ وای په همدې خاطر خو خدای یو کېدلای سي زه په دې پوهېږم چې په اکثرو مذهبونو کې خلک داسې غلط فکرونه کوي یا غلط تصور کوي چې ډېر خدایان سته او وای ډېر خدایان سته یو خدای د بل خدای څخه مرسته غواړي چې دریم خدای د منځه وباسي یو خدای د بل خدای قتل کوي نو په قرآن کې دا ښه سم لیکل دي په سورت انبیا کې سورت نمبر 21 په 22 آیات کې که چیرې تر یوه زیات خدایان موجود وای نو په منځ کې به جنګونه وای بیا راغلي دي په سورت مومنون کې 23 سورت په 1 آیات کې چې د الله اولاد نه پیدا کیږي یعنی الله اولاد نه زیږي که چیرې دوه خدایان وای نو هر خدای به خپله ملامتیا پر بل خدای وراچولی نو په همدې خاطر خدای یوازې یو کېدلی سي او ځینې خلک داسې فکر کوي چې جلا خدای دی د هوا دپاره بل خدای دی د اور دپاره بل خدای بیا د اوبو دپاره دی خو موږ بیا دا وایو چې یو لوی خدای دی چې پر هر څه باندې قادر دی چې پر ټولو شیانو باندې قادر دی د دې په نسبت چې 45 خدایان او د بیلو بیلو شیانو مالکان نو په همدې خاطر خدای که په عقل سره فکر وکړو یو کېدلی سي الله یو دی په همدې خاطر که د ټولو کتابونو موږ مطالعه وکړو نو په هغو کې په واضح ډول لیکلي دي چې الله یو دی او باید هم د هغه عبادت وکړل سي لکن موږ دا دی ګورو چې کله د اسلام څخه بغیر د نورو مذهبونو د کتابونو مطالعه کوو نو موږ به په دې وپوهیږو چې پر یوه خدای د ایمان راوړلو سربیره څو ځایه داسې نور شان هم لیکل سوي ولې چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي په سورت بقره کې 2 سورت 9 آیات کې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون لعنت دی پر هغو خلکو چې په خپلو لاسونو سره کتابونه لیکي او بیا وایي چې دا د الله د طرفه څخه دی لعنت دی د هغو خلکو پر لاسونو باندې او لعنت دی پر هغو پیسو باندې چې دوی یې ګټي نو په قرآن کې راغلي دي چې ځینې انسانان په خپلو لاسونو کتاب لیکي او بیا وایي چې دا د خدای د طرفه څخه دی په همدې خاطر د قرآن څخه بغیر چې څونه کتابونه تر مخه راغلي دي په هغو کې لاس وهل سوی دی قرآن یو واحد کتاب دی الله تعالی فرمایي په سورت هجر کې په 14 سورت کې په 9 آیات کې ما دا قرآن نازل کړی دی او زه به د دې قرآن حفاظت کوم نو د قرآن څخه بغیر چې څومره کتابونه په خوا راغلي دي دا هر څو کتابونه چې تر مخه راغلي دي لاس پکښې وال سوی دي په هغو کې ګډوډۍ دي انسانانو په هغو کې لاس وهلی دي او د ټولو مذهبونو عالمان که هغه عیسایي عالمان دي که هندوان عالمان دي که د یهودو عالمان دي که د نورو مذهبونو عالمان دي هغه ټوله دا وایي چې د دوی په کتابونو کې لاس وهل سوی دي بېله د قرآن مجید او د اسلام ناقد ویلیام مور د اسلام خلاف دی بیا هم هغه لیکلي دي یوازنی مذهبي کتاب چې د 1200 کالو راهیسې بې لاسوهنې پاته دی هغه دی قرآن دا خبره د 200 کاله تر مخه کړې ده د اسلام دشمن هم دا وایي چې په قرآن کې لاسوهنه نه ده سوې په همدې خاطر د یوه خدای سره سره بیا به هم په دې کتابو کې تاسو لاسوهنه وویني لیکن د دغه لاسوهنې سره سره بیا هم د ټولو مذهبونو په کتابونو کې په ټولو کتابونو کې الله پاک خپل وحدانیت محفوظه ساتلی دی خدای یو دی دا ساتلی دی سره د دې لاسوهنې که د ټولو مذهبونو کتابونه تاسو ووایاست که د عیسایانو وي که د یهودیانو وي که د سیکانو وي که د پارسیانو وي که د هندوانو وي د ټولو مذهبونو په کتابونو کې وحدانیت تر اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله محفوظه دی نو هر هغه انسان چې پر الله ایمان لري هغه باید دا ومني چې الله یو دی د هغه هیڅ عکس نشته او یوازې باید د هغه خدای عبادت وکړل سي او د هغه سره باید بل څوک شریک نه کړل سي
ځینې خلک اګنوستیک دي. اګنوستیک و دې ته وایي چې هغه داسې کسان دي چې هم خدای نه مني او هم یې مني، و دې ته وایي اګنوستیک. ځینې خلک بیا دي ایتیست چې خدای بیخي نه مني. که دا خلکو چیرې زما وینا اورېدلې وي چې ما په یو ځای کې کړې وه چې عنوان یې و آیا قرآن د خدای کلام دی؟ آیا قرآن د خدای خبرې دي؟ که چیرې هر یو انسان چې هغه عقلمند وي په صاف ذهن سره دا وینا واوري، نو هغه ته به انشاءالله دا یقین حاصل سي چې دا قرآن مجید د هغه خدای کلام دی، د هغه خدای چې یو دی او د هغه عبادت کول فرض دی. موږ مسلمانان یوازې پر دې ایمان نه لرو چې خدای یو دی، دا کفایت نه کوي. د مونوتیزم معنا دا ده چې خدای یو دی، لیکن د یو خدای منل کفایت نه کوي. موږ مسلمانان پر توحید باندې ایمان لرو. توحید د عربي توري وحدت څخه راځي، مطلب ځانګړتیا، مطلب وحدانیت. صرف پر یو خدای ایمان درلودل کفایت نه کوي. په اسلام کې پر توحید ایمان راوړل فرض دي او د توحید 3 ډولونه دي. لومړی دی توحید ربوبیه، دوهم دی توحید اسماء و صفات، دریم دی توحید العباده. لومړی ډول دی توحید ربوبیه، معنا د ټولو کائناتو رب یو دی او دا څونه شیان چې په دې کائناتو کې ستا دا ټول شیان اړتیا لري و هغه رب ته، لیکن و هغه رب ته د هیڅ شي ضرورت هم نشته. هر شی هغه ته اړتیا لري او هغه په دې نړۍ کې هیڅ شي ته هم اړتیا نه لري. و دې ته وایي توحید ربوبیه. موږ په دې ایمان لرو چې زموږ خالق، زموږ رب، زموږ پالونکی یوازې یو رب دی او دا هر شی چې په دې کائناتو کې ستا هغه ضرورت لري و هغه رب ته، او هغه رب بیا موږ ته هیڅ ضرورت نه لري. هر شی چې په دې کائناتو کې ستا و هغه ته هم ضرورت نه لري. بل ډول دی توحید الاسماء والصفات، مطلب د الله د خدای صفاتونه او د هغه نومونه. د دې توحید د اسماء او صفات 5 ټکي دي. لومړی ټکی دی چې الله سبحانه و تعالی په دا ډول باید یاد کړل سي چې کله تاسو الله سبحانه و تعالی یادوي نو په یو داسې طریقه سره یاد کړئ، په کومه طریقه سره چې الله او د الله رسول ویلي دي. موږ د خپل فکر څخه الله پاک نسو تعریفولای. په کومه طریقه چې الله او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله په باره کې ذکر کړی دی، په هغه ډول باید موږ هغه یاد کو. د خپل فکر څخه د الله تعریف نسو جوړوي. بل ټکی د الله صفات هغه دي چې الله و خپل ځان ته په خپل ورکړي دي یا د الله رسول ورکړي دي. تاسو په خپل الله ته صفات نسی ټاکلای. د مثال په ډول سره په قرآن کې راغلي دي چې الله غوسه کیږي. موږ دا نسو ویلی چې هغه غوسه کېدونکی دی. الله ته قهر ورځي، خو لیکن الله او یا د الله رسول هیڅ وخت نه دی ویلي هغه چې غوسه کیږي. الله او د الله رسول چې کوم نومونه و الله ته ورکړي دي یوازې باید په هغه راوبلو. دریم ټکی د الله د مخلوقاتو چې کوم صفاتونه دي هغه موږ الله ته نسو ورکولای. موږ دا نسو ویلای چې الله سبحانه و تعالی درواغ وایي. د درواغ ویل د انسان صفت دی. موږ دا نسو ویلای چې الله سبحانه و تعالی هیر لري. هیرول د الله د مخلوق د انسان صفت دی. څلورم ټکی د الله صفاتونه تاسو د هغه مخلوقاتو ته نسی ورکولای. د الله چې کوم صفاتونه دي که انسانان دي او که د مخلوقات دي او هغه ته تاسو نسی ورکولای. تاسو دا نسی ویلای چې زه یو انسان پیژنم چې هغه لاپانی دی. دا لاپانی د الله د صفاتونو څخه دی. انسان بیخي لاپانی کېدای نسی. او پنځم ټکی دی چې د الله نوم تاسو کوم انسان ته نسی ورکولای. کې چیرې ورکوي هم نو د هغه تر مخه د عبد ورسره ایښودل ضروري دي. د مثال په ډول تاسو یو انسان ته الله نسی ویلی، که ورته وایاست نو عبد الله ورته ویلی سي، د الله عبد، د الله بنده. رحمان نسی ورته ویلی، عبد الرحمن ورته ویلی سي، د رحمان بنده. او تاسو عبد، تاسو د یو انسان و مخته نشئ ایښولی. تاسو دا نسی ویلی عبد الرسول، دا غلط دی. عبد بنده
یوازې د الله کېدلی شي انسان. دا 5 ټکي دي د توحید او اسماء او صفات. د توحید دریم ډول دی توحید العباده. معنا موږ یوازې عبادت باید د الله وکړو، د هغه څخه بغیر د بل هیڅ عبادت باید چې ونه کړو. تاسو الله رب ګڼئ، تاسو الله په ښه نومونو یادوئ، په ښه صفتونه یادوئ، لیکن چې د الله سره کوم بل څوک شریک کړي، که د یو بل چا عبادت وکړي، نو دا د توحید العباده خلاف خبره ده. عبادت یوازې د الله پاک باید وسی. که د الله څخه بغیر تاسو د بل چا عبادت کوئ، نو دا د توحید خلاف خبره ده. په همدې خاطر په قرآن مجید کې راغلی دی په سورۃ یونس کې 10 سورۃ 11 آیات کې دا آیات د مشرکانو په باره کې چې کله تاسو د مشرکانو څخه پوښتنه وکړئ چې په دې کائناتو کې ټول شیان چا جوړ کړي دي، د اسمان او د مځکې تر مابین په دې کائناتو کې د اورېدلو قوت د چا دی؟ کم څوک دی چې هغه ډیر طاقتور دی؟ په دې کائناتو کې څوک دی چې مړی بیرته ژوندي کوي او ژوندیو ته مرګ ورکوي؟ په دې کائناتو کې تر ټولو طاقتور څوک دی؟ دا مشرکین به درته وایي الله. نو بیا تاسو د الله سره بل څوک ولې شریکوئ؟ په دې آیات کې په سورۃ یونس کې په 10 سورۃ کې په 11 آیات کې مشرکانو د ربوبیه خو منله چې الله رب دی، اسماء او صفات هم منله، لیکن د الله سره د منلو ترڅنګ د نورو عبادت هم کوي او هغه ته ویل سوي دي مشرکین. داغه پیغام بیا راغلی دی په سورۃ زخرف کې په 23 سورۃ او 8 آیات کې چې کله تاسو د هغوی څخه وپوښتئ د مشرکینو څخه چې تاسو خالق څوک دی، هغه به درته وایي الله. نو تاسو د الله څخه بغیر د نورو عبادت ولې کوئ؟ دا مشرکینو منله چې زموږ خالق الله دی، خو د الله سره سره د نورو عبادت هم کوي. په همدې خاطر الله تعالی فرمایي په سورۃ یوسف کې په 12 سورۃ 116 آیات کې چې اکثره خلک د الله عبادت نه کوي د یو بل چا د ورسره شریکولو بغیر. یعنی اکثره خلک چې د الله عبادت کوي د الله سره د بل چا عبادت هم کوي. معنا انسانان چې اکثره د الله عبادت کوي، د خدای عبادت کوي، د الله عبادت کوي، د هغه خدای سره یو بل څوک هم شریکي، د بل چا عبادت هم کوي. او کچېرې په دې توحید کې د دې درو سرو ډولونو څخه د یو ډول څخه تاسو سرغړونه وکړئ، یو قسم هم تاسو پرېږدئ، نو دې ته په عربي کې وایي شرک. شرک معنا ملګری، یو څوک شریکول ورسره. او په شریعت کې هم د الله سره د یو بل چا عبادت کول، د الله سره د بل چا شریکول، و دې ته وایي په عربي کې شرک. او په قرآن مجید کې په صاف الفاظ راغلي دي په سورۃ نساء کې 4 سورۃ 48 آیات کې او په سورۃ نساء 4 سورۃ 114 آیات کې چې که الله سبحانه و تعالی غواړي نو ستاسو هر ګناه چې در بخښای سي. شرک به هیڅ وخت هم درونه بخشي، ولې چې کم انسان شرک کوي هغه ډیره لویه ګناه کوي او هغه به تر ډیره ځای خطاوتلی. په همدې خاطر شرک په قرآن مجید کې او په اسلام کې تر ټولو لویه ګناه ده چې الله سبحانه و تعالی هیڅ وخت هم نه بخشي. که چیرې تاسو شرک وکړئ او د مرګ تر مخه مو توبه ونه کړل، که چیرې تاسو په مشرکانه حالت کې مړه سواست، نو ستاسو دپاره جهنم 100% کې دی. د شرک څخه بغیر چې تاسو هر ګناه هم وکړئ، که چیرې الله وغواړي نو هغه به در وبخشي. که چیرې تاسو شرک وکړئ نو تاسو به خامخا دوزخ ته ځئ. توبه وکاږئ، د شرک کول پرېږدئ، ان شاء الله نو تاسو به و جنت ته ولاړ سئ. لیکن که د شرک په حالت کې مړه سواست نو الله سبحانه و تعالی خدا تاسو هیڅ کله هم نه بخشي. په همدې خاطر په قرآن مجید کې راغلی دی چې ما د دې وینا په پیل کې تلاوت وکړي د هغه آیات چې زه ورته ځانګړی کلی وایم،
د ټولو کلپونو خلاصونکې کلی. سورت آل عمران 3 سورت 44 آیات. په دې آیات کې راغلي دي تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، راسئ د هغې خبرې ولور ته چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده. تعالوا الى کلمة سواء